السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. او کوم ملګرو چې تاسو هم غواړئ چې د خپل موبایل په سکرین باندې دا رقم خپل تصویر ولګوي په یو نوي ډول سره، که تاسو بیا دغه رقم واتساپ اوپن کوئ نو هم به تاسو تصویر ښکاري، یا که تاسو فېسبوک اوپن کوئ نو هم به بېکراؤنډ کې تاسو تصویر ښکاري. ډېر زیات حیران کوونکی او ډېر زیات زبردست سیټینګ دی. یعنی عام طور تاسو د خپل موبایل په سکرین باندې تصویر ولګوئ نو بیا چې تاسو واتساپ یا فېسبوک یا بل څه اپلکېشن یا ګیلري اوپن کوئ نو هغه تصویر بیا ورکیږي، هغه بیا نه ښکاري. او که تاسو په دې طریقه باندې په خپل سکرین باندې تصویر ولګوئ نو که تاسو بیا په موبایل کې هر یو څیز اوپن کوئ، که تاسو ویډیو پلی کوئ، هر یو څیز تاسو لګوئ، خو ستاسو د موبایل په سکرین باندې بیا هم تصویر ښکاري. نو تاسو به څنګه په خپل موبایل کې دا سیټینګ کوئ، دغه ټوله طریقه به سټپ بای سټپ تاسو ته ښایم. له دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ، او زموږ د فېسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر یو ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې در راشي. نو پس ته به تاسو په خپل موبایل کې د اپلکېشن انسټالوئ. د دې اپلکېشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي، او کوم ملګري چې زموږ ویډیو په فېسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلکېشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې دا اپلکېشن انسټال کړئ بیا به څه وکړئ، سمپل دا اپلکېشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلکېشن اوپن کړئ به دې کې به لږ لاندې لاړ شي، دلته به تاسو ته یو آپشن میلاو شي، تاسو ته ښکاري د تصویر د اپلوډ کولو ځای. ورسره دغه رقم تاسو هم د تصویر شی اپلوډ کولی، خو د موبایل ډیزاین چې کوم دی نو هغه داسې جوړ شوی دی. نو تاسو به څه وکړئ، په دغه باندې به کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په دغه باندې کلیک کړئ تاسو مکمل ګیلري به اوپن شي. تاسو به خپل هغه تصویر سلیکټ کړئ کوم چې تاسو ته خپل موبایل په سکرین باندې راوستل غواړئ. نو زه به سمپل دلته خپل یو تصویر سلیکټ کوم. کله چې هم تاسو خپل تصویر سلیکټ کړئ بیا به څه وکړئ، بر هلته تاسو ته یو آپشن شو کېږي، دا بټن دا به تاسو آن کړئ. کله چې هم دا تاسو آن کړئ نو تاسو ته ښکاري د موبایل په سکرین باندې به تاسو تصویر ښکاره شي. دلته لاندې بل یو آپشن تاسو ته شو چې دلته اوپیسټي چې کوم دا سیوا کولی شئ، یعنې خپل دغه تصویر چې کوم دا زیات دغه رقم ښکاره کولی شئ. ورسره که تاسو لږ په سکرین باندې ښکاره کول غواړئ نو هغه تاسو هم دغه رقم کولی شئ. بیا که تاسو فېسبوک اوپن کوئ، هر یو سیټینګ تاسو اوپن کوئ نو ستاسو تصویر چې دغه به ستاسو د موبایل په سکرین باندې ښکاري، هغه به ورکېږي نه، به هایډ کېږي نه. ډېر زیات د کمال سیټینګ دی، ستاسو موبایل به دې سره ډېر زیات زبردست ښکاري. خو ګومر ګرو چې تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې دغه رقم سیټینګ وکړئ نو هغه تاسو به دغه طریقه باندې کولی شئ. دا د نن ویډیو که ستاسو ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله